السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو چې هر یو کس ګوري یو کمنټ کې ملګرو وکړي او تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو کم یو اپلیکیشن د ایډیټینګ لپاره زیات استعمالوئ. ملګرو په کم اپلیکیشن لپاره چې کمنټ زیات رااله زه په هغه اپلیکیشن کې بیا ویډیو ایډیټ کوم. زه به تاسو طریقې ښیم چې تاسو به د ټیک ټاک لپاره یا د فیسبوک لپاره کې تاسو ویډیو ایډیټ کوئ، تاسو به د کاپی رایټ نه ځان څنګه بچ کوئ. ملګرو په هر یو اپلیکیشن کې کیږي. ایچ ډي آر ویډیو کې تاسو جوړولای شئ، لیریکس ویډیوګان کې تاسو جوړولای شئ. ملګرو چې څه قسم ایډیټینګ تاسو غواړئ زه به تاسو ته هغه څه ایډیټینګ ښیم. یو کمنټ تاسو وکړئ او ما ته ووایئ چې تاسو کوم یو اپلیکیشن زیات استعمالوئ. که تاسو الایټ موشن استعمالوئ، کیپ کټ استعمالوئ، ان شاټ استعمالوئ، کاین ماستر استعمالوئ. ملګرو څومره د ایډیټینګ لپاره چې څومره اپلیکیشن دي ټوټل ملګرو تاسو زه هر یو اپلیکیشن کې تاسو طریقه ښیم چې تاسو به ویډیو ایډیټ کوئ څنګه، خپل ویډیو به ایچ ډي آر ته څنګه اړوئ، خپل تصویر به څنګه ایډیټ کوئ، لیریکس ویډیوګان به څنګه جوړوئ. ملګرو مکمل ایډیټینګ به درښیم او ډېر په اسانه به یې درته ښیم. یو کمنټ تاسو وکړئ او تاسو ما